آل عمران دی. دې صورت ته سوره آل عمران ځکه ویل کېږي چې په دې صورت کې د عمران د کورنۍ واقعه وروسته بیانېږي. د عمران د کورنۍ واقعه په دې صورت کې بیانېږي، نو په دې وجه سره دې صورت ته سوره آل عمران ویل کېږي. دا صورت مدني صورت دی. د دې د نزول په واقعه کې مفسرینو لیکلي دي چې د نصاراو د نجران یو وفد راغی مدینې منورې ته د نبي علیه السلام مجلس ته. 80 کسان وو، په دې کې 3 کسان یې مشران وه. یو ابو حارثه ابن علقمه و، او بل د سید په نامه و، او بل کس و. 3 کسان یې مشران وه او ټوله خلک 80 کسان وه. دا راغلل د نبي علیه السلام په مجلس کې حاضر سول او د نبي علیه السلام سره بحث او مناظره وکړه. امام رازي رحمه الله لیکلی دی، د محمد ابن اسحاق څخه نقل کړی دی چې دا وفد کله راتلی، په دوی کې ابو حارثه ابن علقمه چې را روانېدی په غاتره باندې سپور سو. چې را روانېدی نو غاتره وغورځېدله، نږدې و چې دی یې غورځولی وی. د ده ورور و کورز ابن علقمه، هغه وویل چې تعس الابعد، وایي هغه لرې کس دی تباه سي. مراد نبي علیه السلام والعیاذ بالله چې نبي علیه السلام دې تباه سي. دا شرایع وکړله. نو ابو حارثه ابن علقمه ورته ویل چې تعست امک، وایي ستا مور دې تباه سي. نبي علیه السلام ته داسې نسبت مه کوه، قسم په الله چې موږ په دې پوهېږو چې دا هغه پیغمبر دی د چا د راتګ زیری چې حضرت عیسی علیه السلام ورکړی و او د چا راتګ ته چې موږ انتظار و، اوس دا هغه پیغمبر دی چې اوس راغلی دی. نو بیا ورور ورته وویل کورز ابن علقمه چې په دې پوهیه چې دا هغه پیغمبر دی، نو بیا ولې نه منې، ولې مخالفت کوې؟ نو ابو حارثه ابن علقمه ورته وویل وایي موږ د دې خلکو د مالو د وجې، د دوی د عزت د وجې باچیان یو. که چیرې موږ په نبي علیه السلام ایمان راوړو نو دا مالونه بیا خلک موږ ته نه راکوي او دا عزت بیا خلک موږ ته نه راکوي، نو موږ دا عزت د لاسه نشو ورکولی. نو دا وفد راغی د نبي علیه السلام مجلس ته، د نبي علیه السلام سره کښېنستل او د عیسایت د مسلو په باره کې بحث شروع کړي. دوی ویله چې حضرت عیسی علیه السلام دا خپله معبود دی، د ده عبادت کول دا صحیح دی، او دا خپله الله دی یا د الله زوی دی. د تثلیث عقیده چې نصارا یې لري، دوی ویل چې دغه د تثلیث عقیده حقه ده. د تثلیث عقیده دا ده چې وایي الله پاک خدایي دا د درو اقانیمو څخه جوړه شوې ده، د درو شخصیتونو څخه خدایي جوړه شوې ده. یو الله دی، بل عیسی دی، او بل روح القدس دی. د دغو مجموعه یو دی. دا یو 3 دی او 3 بیا یو دی. دا یو 3 دی چې الله دی، 3 دی ځکه یو الله دی، یو روح القدس او بل عیسی علیه السلام، او بیرته بیا دا 3 یو دی. التوحید فی التثلیث او التثلیث فی التوحید، دا عقیده د عیسایانو. نو دا عقیده یې ورته بیان کړله چې عیسی علیه السلام د الله پاک دا هم معبود دی. نو نبي علیه السلام په دا وخت کې دا آیاتونه نازل شول، تقریبا 8 آیاتونه د دې صورت اولني دا په دغه واقعه کې نازل شوي دي. نو نبي علیه السلام د دوی د عقیدې رد وکړي چې د عبادت لایق صرف الله دی، ځکه د عبادت صفات صرف الله کې شته، ځکه الله داسې ذات دی چې په هغه مرګ نه راځي، ژوندی دی همیشه، او د ټولې دنیا سمبالونکی دی. او دا مسله په مخکینو کتابو کې هم راغلې ده. او د الله پاک علم هم پراخ دی چې په مځکه او اسمان کې څومره شیان دي، په هر څه الله خبر دی، هېڅ شی نه ځینې پټېږي. او د الله پاک قدرت هم غټ قدرت دی چې انسانانو ته د مور په بچه‌دانۍ کې شکلونه ورجوړوي. دا د الله قدرت دی، بل څوک دا کارونه نشي کولی. نو معلومه شوله چې د عبادت لایق صرف الله دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې صورت بیا وروسته عیسایانو خپل اعتراضات پیش کړل او نبي علیه السلام جوابونه ورکړي دي، هغه وروسته راځي. د دې سوره آل عمران د سوره بقرې سره ربط او مناسبت دا دی. اصل کې په سوره فاتحه کې دا بیان شول چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې الله موږ خالص تا عبادت کوو او خالص تا
څه کومک غواړو. نو په سوره بقره کې رد وسو په شرک د یهودیانو چې هغو ګلګي عبادت کوی هغه د الله سره شریک کړی و. اوس په سوره ال عمران کې په شرک د نصاراو رد کوي چې دوی د نیکانو بندګانو عبادت کوی، نیکان بندګان یې د الله سره شریکول. بل ربط یې دا دی په مخکینی صورت کې په آخر کې ویل سول چې فانصرنا علی القوم الکافرین چې یا الله زموږ سره د کافر قوم په خلاف مدد وکړه. نو اوس په دې صورت کې دا بیانېږي چې دا د الله مدد به د چا سره کېږي. نو په اول د صورت کې ورته اشاره ده چې د الله مدد به د هغه چا سره کېږي څوک چې د دې صورت په مضامینو ایمان لري چې الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا عقیده چې څوک لري د هغو سره به د الله مدد کېږي. او بل دا چې د کوم قوم په خلاف مؤمنان د الله څخه مدد غواړي د هغو بیان راځي په دې صورت کې چې هغه کافر قوم هغه قوم دی څوک چې د الله سره شرک کوي لکه نصاراو چې شرک کړی دی یا نورو قومو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. د دې سورې په مقصد الله پوهېږي. الله پاک شه دی لا اله نسته حقدار د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. الحیو چې ژوندی دی، القیوم چې سنبالونکی او انتظام چلونکی د ټول عالم دی. قیوم سنبالونکی او انتظام چلونکی ته ویل کېږي. الله پاک د ټول عالم انتظام خپله چلوي. نو اشاره سوه دې ته هم چې دا صفات په حضرت عیسی او بیبي مریم کې نسته ځکه په هغو مرګ راځي او هغه د دنیا چلونکي هم نه دي. نزل علیک الکتاب بالحق. په دې کې دلیل وحیي بیانوي الله پاک چې دا مسله لکه څنګه چې تا ته په دې کتاب کې راغلې ده مخکینی کتابونه په تورات او انجیل کې او په صحیفو کې هم دغه مسله راغلې وه. نزل علیک الکتاب را نازل کړی دی الله پاک پر تا باندې کتاب قرآن کریم بالحق په حق سره مصدقا چې رښتیا کوونکی دی لما بین یدیه هغه کتابو لره چې مخکې تر دې قرآن کریم تیر سوي دی. وانزل التورات او را نازل کړی دی الله پاک تورات لره والانجیل او انجیل لره. دا هم الله را نازل کړی دی من قبل مخکې تر دې قرآن کریم هدن چې لارښوونه او هدایت و للناس دپاره د خلکو. وانزل الفرقان او را نازل کړی دی الله پاک فرق مابین چې د حق او د باطل. نو دا کتابونه ټول الله نازل کړي دي. دا دلیل وحیي دی، یعنی دا مسله چې تا بیان کړه چې د عبادت لایق صرف الله دی چې ژوندی او قیوم دی. دا یوازې ستا مسله نه ده، په مخکینو کتابو کې هم دغه مسله راغلې ده. نو اوس چې سړی دې ته فکر وکړي چې 1,40,000 زیات او کم پیغمبران دنیا ته راغلي دي، تاریخ یې هم سره بدل دی، مابینځ کې ډېره فاصله هم راغلې ده او په هغه زمانه کې د کتابو هم داسې عام رواج نه و. داسې هم نه و چې یو چا ته دی د مخکینو ټولو پیغمبرانو کتابونه پراته تاریخ دې پروت هغه دې کتلي او بیا دې دی د هغو موافق خبرې کوي. داسې هم نه و، بلکې هېڅ داسې خبره نه وه چې د دوی په مابینځ کې د ارتباط وي. خو لیکن بیا هم لکه کوم مسله چې مخکینو پیغمبرانو کوله دا وروستنو هم دغه خبره کوله. 1,40,000 زیات او کم ټولو پیغمبرانو یوه خبره کوله چې د یوه الله عبادت وکړي. نو دا خپله یو صریح دلیل دی چې دوی ته دا خبره د الله د طرفه راغلې ده. ولې که د دوی خپله خبره وای نو بیا به د دوی په مابینځ کې خامخا اختلاف راتلی. نو دا یو دلیل الله پاک بیان کوي چې دا قرآن کریم د مخکینو کتابو مسله بیانوي. نو دا دلیل دی چې دا کتاب حق دی. مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دی، رښتیا کوونکی دی خبرو لره چې مخکې تر قرآن کریم راغلی دی. په مخکینو کتابو کې چې کوم مسایل وو د هغو مسایلو تصدیق هم قرآن کریم وکړي. وانزل التورات والانجیل من قبل مخکې هدى للناس هدایت و دپاره د خلکو. وانزل الفرقان او را نازل کړی دی الله پاک فرق کوونکی په مابینځ د حق و د باطل کې. دلته د فرقان څخه یا مراد قرآن کریم دی، بعضې مفسرین دا وایي او بعضې مفسرین وایي چې په دې ځای کې د فرقان څخه مراد نورې صحیفې دي. او په نورو پیغمبرانو چې 100 صحیفې راغلي دي هغه ځینې مراد دي چې هغو صحیفو فرق کوي په مابینځ کې د حق او د باطل. په نورو ځایو کې عام طور د فرقان صرف قرآن کریم مراد دي. دلته مراد ځینې صحیفې هم کېدلی شي.
ان الذین کفروا. نو چې دا مسله داسې ثابته ده، مخکینو پیغمبرانو هم دا کړې ده، څوک چې اوس نه مني د هغو دپاره عذاب دی. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی بآیات الله، په آیتونو سره د الله، لهم د دوی دپاره عذاب شدید، عذاب دی سخت. والله عزیز، الله پاک چې دی زورور دی، ذو انتقام، بدل اخیستونکی دی. په دې کې اشاره وکړله د نصاراو ته هم چې تاسې دا مسله نه منئ، نو په دې وجه سره تاسې کافران یاست، تاسې دپاره سخت عذاب دی. والله عزیز ذو انتقام، الله پاک دی زورور، ذو انتقام، خاونده بدل اخیستلو، بدل اخیستونکی دی. په دې کې مې اشاره وکړه نصاراو ته چې عیسی علیه السلام او بیبي مریمه دوی دا صفتونه نه لري، ځکه خپله نصارا وایي د عیسی علیه السلام باره کې و یهودیانو راونیوئ او چغې یې وهلې، بویه ته یې په دار باندې راوځړوئ، چغې یې وهلې، فریاد یې کوئ، په داسې حالت کې یې مړ کړئ، شهادت یې ورسوئ. دوی وایي نو دا عیسی علیه السلام خو خپل هغه دی د دوی د عقیدې مطابق عاجز سو، ځان یې نه سو خلاصوی د یهودیانو څخه. دوی دا وایي، حالانکه عیسی علیه السلام یهودیانو نه دی وژلی. ان الله لا یخفی علیه شیء، دا بل دلیل دی د دې خبرې چې د عبادت لایق صرف الله دی، ځکه علم د الله پاک کامل دی. یقینا الله پاک چې دی لا یخفی علیه، نه پټېږي پر دې الله باندې شیون یو شی، فی الارض، په مځکه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمان کې، هېڅ شی ځینې پټ نه دی. نو دغه الله د عبادت لایق دی. او عیسی علیه السلام او نور بندگان هغه خو دا علم نه لري، نو معلومه شوله چې هغه د عبادت لایق نه دی. هو الذي، بل صفت د الله دا دی، دا الله هغه ذات دی، یصورکم چې شکلونه جوړوي ستاسې، فی الارحام، په رحمو کې د میندو، په بچهدانیو کې ستاسې شکلونه جوړوي، کیف یشاء، څنګه چې وغواړي د الله، په هغه رقم یې جوړوي چې د هر چا دپاره یې څنګه اراده سو هغسې شکل ورکوي. لا اله، نسته لایق د عبادت الا هو، مګر د الله دی، العزیزو چې زورور دی، الحکیم و حکمتو والا دی. هو الذی یصورکم، کې هم د الله قدرت بیان سو، او هم اشاره سوله نصاراو ته چې عیسی علیه السلام خدای نه دی، ځکه هغه خو خپله په رحم کې جوړ شوی دی او دی دا قدرت نه لري چې نور بندگان پیدا کړي. لا اله الا هو العزیزو چې زورور دی، الحکیم و حکمتو والا دی. دا دلایل چې نبی علیه السلام نصاراو ته بیان کړل، نو نصارا چپ سول، جواب یې نه لرئ. نو بیا دوی دا اعتراض وکړي، دا دلیل یې پیش کړي چې بعضې آیاتونه په قرآن کریم کې داسې شته چې د هغو څه دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام د الله پاک جز او زوی دی. قرآن کریم کې راځي چې روح منه، روح دی د الله د طرفه، او الله پاک کلمه ورته ویلې ده، و کلمته، د الله پاک کلمه ده. د دې سوی دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام العیاذ بالله د الله پاک زوی او د الله پاک جز دی. او دارنګه په انجیل کې بعض عبارات داسې اوس هم شته، په هغه زمانه کې هم چې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویل سوي دي، د الله زوی. دا سوال نصاراو پیش کوي. نو الله پاک د دې خبرې جواب ورکوي. جواب دا دی چې اصل کې د قرآن کریم او د الله د کتاب آیاتونه په دوه قسمه دي. یو قسم آیاتونه محکمات دي او بل قسم متشابهات دي. محکمات هغه آیاتونه دي چې د هغو مراد او مقصد معلوم دی. دا د قرآن کریم اصل او بنیادی آیاتونه دا دي. اصل د قرآن کریم دا ځکه دی چې متشابهات او معنا به موږ د دې محکماتو مطابق کوو. اصل به محکمات ګرځو، بیا به د دې مطابق معنا د متشابهاتو کوو په داسې طریقه چې هغه متشابهات د دې محکماتو څخه مخالف نشي. او بل قسم آیاتونه متشابهات دي. د متشابهاتو مراد او مقصد هغه پټ دی، ښکاره نه دی. نو آیاتونه دوه قسمه سول، او په دې باره کې عالمان هم دوه قسمه دي، خلک هم دوه قسمه دي. یو قسم راسخون فی العلم دي، هغه علما چې په علم کې محکم دي، پاخه علم والا دي. او بل قسم اهل زیغ دي، هغه ګمراه خلک او کاږه د الله د لارې څخه کاږه سوي خلک. نو هغه راسخین فی العلم علما د هغو طریقه دا ده چې په محکماتو ایمان لري او د متشابهاتو باره کې دا اجمالي ایمان لري چې د دې په مقصد باندې الله پوهېږي
او دا وایي چې په دې ټولو آیاتو موږ ایمان لرو د الله د طرفه څخه دی. او زیغ والا کاږه خلک هغه د متشابهاتو تابعداري کوي، د متشابهات را اخلي او محکمات پرېږدي. دا هغه کاږه خلک دي د الله د لارې څخه. نو جواب وسو د نصاراو چې دغه آیاتونه چې روح منه یا کلمته او یا د انجیل آیاتونه چې ابن الله ورته ویل سوي دي دا متشابهات دي. اصل محکمات آیاتو ته وګورئ. په محکمات آیاتو کې الله پاک خپله فرمایي ان هو الا عبد انعمنا علیه، چې دا عیسی علیه السلام دا زموږ بنده دی چې موږ احسان ورباندې کړی و. او الله فرمایي چې دا عیسی علیه السلام مثال داسې دی که مثل آدم خلقه من تراب، لکه آدم علیه السلام چې بې مور او بې پلاره پیدا کړي الله پاک، دا یو نمونه ده د عیسی علیه السلام هم. عیسی علیه السلام هم الله پاک بې پلاره پیدا کړي. نو محکمات اصل دی. د متشابهاتو به داسې معنا سړی کوي چې د محکماتو موافق معنا یي. نو جواب یې د نصاراو وکړي هو الذي دا الله هغه ذات دی انزل علیک الکتابه چې را نازل کړی دی پر تا باندې کتاب منه بعضې د دې کتاب څخه آیاتونه دي محکم آیاتونه چې ښکاره مطلب والا دي. هن دغه محکم آیاتونه ام الکتاب اصل د کتاب دی. اصل د کتاب دا ځکه سو چې مخکې بیان سو چې د متشابهو معنا به د دغو موافق کوو. و اخرو او نور آیاتونه متشابهات متشابه دي پټ مراد والا دي. نو فاما الذین نو هغه کسان فی قلوبهم په زړونو کې د دوی زیغون کوږوالی دی فیتبعون نو دوی تابعداري کوي ما د هغه آیاتو تشابه چې پټ سوي مراد منه د دې کتاب څخه ابتغاء الفتنة د پاره د طلب د فتنې. فتنه غواړي خلک د دینه اړوي، خلک غلطې لارې ته بیا یې په شرک کې اخته کوي او په غلطه طریقه کې اخته کوي. نو ځکه د متشابهاتو تابعداري کوي. و ابتغاء تاویله او دوی تابعداري کوي د متشابهاتو د پاره د طلب د معنا د دې متشابهاتو. د متشابهاتو معنا ځان ته معلوموي ځکه په دې پسې روان دي. وما یعلم تأویله الله فرمایي نه پوهېږي په معنا د دې متشابهاتو الا الله مگر الله. یو الله ورباندې پوهېږي، نور یې په مقصد باندې نه پوهېږي. والراسخون فی العلم هغه محکم خلک فاخه خلک په علم کې یقولون دوی وایي آمنا به موږ ایمان راوړی دی په دې کتاب سره کل من عند ربنا دا ټول آیاتونه دي طرفه څخه د رب زموږ دا ټولو باندې موږ ایمان راوړی دی. که متشابه دي ایمان مور باندې راوړی دی، نور یې په مقصد الله پوهېږي. وما یعلم تأویله الا الله و ابتغاء تأویله څخه هغه معنا مراد ده چې د اهل ځای خلک خپل د خواهش سره کوم معنا برابره ده په دې پسې روان دي چې د دوی د خواهش مطابق معنا دوی د دې آیت ثابته کړي او بیا خلک ورباندې ګمراه کړي. وما یعلم تأویله الا الله الله فرمایي چې حقیقي معنا صرف الله ته معلومه ده. والراسخون فی العلم الا الله باندې د جمهور علماو په نیز وقف دلته ضروري دی. وقف چې اوس ورباندې نو والراسخون فی العلم مستقله جمله ده چې محکم خلک په علم کې هغه د دې آیاتو باره کې وایي چې موږ ایمان ورباندې لرو. وما یذکر او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د خالصو عقلو د صفا عقلو خاوندان نصیحت قبلوي هغه په دې پوهېږي چې باید موږ تابعداري د محکماتو وکړو. راسخون فی العلم دا اهل سنت والجماعت علما دي او د صحابه کرامو تابعین هغو هم دغه عقیده وه. اهل سنت والجماعت د هغو په طریقه باندې روان دي چې د متشابهاتو معنا نه کوي او د متشابهاتو په باره کې دا وایي چې د دې په مقصد الله پوهېږي. متشابهات قرآن کریم کې ډیر دي، لکه مثال الرحمن علی العرش استوى یا ید الله فوق ایدیهم او دا و روح منه و کلمته دا ټول متشابهات په دې کې به سړی دا وایي چې د دې په حقیقت او مقصد الله پوهېږي. والراسخون فی العلم وما یذکرون نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلو. ربنا لا تزغ قلوبنا. اوس الله پاک د راسخینو خلکو دعا ذکر کوي.